أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذکر د دریم فریق ده سوره فاتحه کې اجمالاً تیر شوی او په دې سوره بقره کې داغي تفصیل ده. دا هغه درې ماډله ده چې دې ته منافقان ویل شي. دیارلس آیاتونو کې د دوی ذکر ده او د دوی صفات قبیحه شنیعه الله سبحانه و تعالی ذکر کړي. د دې لپاره چې د منافق خو وضاحت وشي الله پاک سبحانه و تعالی دلته دوه مثالم پیش کړي. یو مثال ناری دی، دویم مثال مائی دی. دې لپاره چې د منافق سړي پورا حال کشف شي او خلق د منافق سړي صفات شنیعه او پیژني او بیتنی اجتناب وکړي. ومن الناس من يقول، بعض د خلکو نه هغه دي چې وایي آمنا بالله، ایمان راوړې موږ په الله باندې، او بالیوم الاخر او پر ورځ وروستنۍ باندې، وما هم بمؤمنین او نه دي دا خلک ایمان لرونکي. تفسیر صفت التفاسیر محمد علی صابونی اغلی کلی دی چې الله پاک دیجه کې د منافقانو خلقو لس خراب صفات ذکر کړي. لس او دا لس واړه صفاتونه دې لپاره د منافقانو موږ ته یاد کړي دي چې مخلصین مسلمانان مخکې چې دا غوي 15 صفات ذکر شو ته نه ځان وساتي. د منافقانو هغه صفات قبیحه شنیعه. یو خراب صفت د منافق سړي الکذب، دروغ ویل. دویم خراب صفت د منافق سړي الخداع، دوکا کول دي. دریم خراب صفت د منافق سړي هغه مکر کول دي. مکر دی مسلمان سره یې چلو فریب کول. څلورم خراب صفات صفا ده، بیوقوفی او کمقلتیا. پنځم چې د استهزاء ده، همیشه به حق پورې استهزاء کوي. شپږم چې د افساد فی الارض، زمکه کې وران کارونه کوي. اوم چې د هغه جهل دی، منافق سره جاهلی. اتم چې دلالت دی، گمراهی کې ډوب رواني. او نهم چې دی هغه تذبذب دی. منافق سړي خراب صفت تذبذب دی. تذبذب معنا دا لا اله الا ولا اله الا، نه مؤمنانو ډله کې او نه د کافرانو ډله کې. ایمان منځ کې ځان وابتغوا بین ذلک سبیلا. او لسم صفت دی چې سخريه ده. همیشه د پر منافق سړي جاسوس سړي دین پورې علماء پورې او طالبانو پورې حق پرست خلکو پورې وسخري کوي. سپک او سپور الفاظ وو. نو د الله خراب صفاتونه دي د منافقانو خلکو. دیږي کې الله پاک د دوی په باره کې فرمایي منافق سړی زبانی ډیر چالاک دی
وای چې ایمان می په الله او په ورځ وروستنی دی. دلته صرفا په مؤمن به کې دوه څیزه ذکر کړي ښا، یو په الله ایمان او بل په آخرت یعنی قیامت. مؤمن به څیزونه خو ډیر زیات دي، خو منافق سره دا دوه چې یادې دا دې د پاره یادې چې ګوره ابتدا د ایمان د الله نه کیږي او انتهای په قیامت تک نه. نو دې ډیر کوشش او مبالغه کوي چې زه خو داسې مؤمن یم. وګوره د دې دنیا نه شروع کړه چې الله منل دي ایم قیامت پر ټول منم. رب فیصله ولګولا وما هم بمؤمنین. غلط نشي په خلکو کې ایمان نشته. مطلب دا چې دا صرفا زبانی خبرې دي، د دې خلکو حقيقي ایمان نشته. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحم الله اغلی کلی دی وی علامت المنافقی وی دا منافق سڑی نخیصی وی من کان قوله وفیله مخالفا للعقائد الاسلامیہ وی دا منافق سڑی قول و عمل دا مخالفی دا عقائد اسلامیہ او کان یستهزئ بامور الدین یا دای چې د دین د کارونو پوری بده استهزاء کوي ایو حرف فی العقائد الصحیحه او یا بد تحریف کوي د صحیح عقاید فیعد ذلك شخص من المنافقین و اذا کس منافقانو نشمر لیتی و یو خبره پیژندل ضرور دی چې اصلا کې دا نفاق دوه قسمه دي. یو نفاق فی الاعتقاد دی یعنی نفاق اعتقادی، دویم چې د نفاق عملی دی. په دې دواړو کې لږ فرق شته. دا فرق به ځکه کې چې سړي ته کله کله اشتباه پیدا شي. دا د منافقانو صفتونه خو موږ ټولو مسلمانانو کې مشته دي. لکه موږ چې اوس یاد کړو دروغ دی او دوکي دی او دا او دا خود کار په ټول مسلمانان کوي. منظم کوي، روزم نیسي، عبادت هم کوي، دروغ هم وایي، موبایل به ورسره کور کی بازار یې دی، بازار کی کور یې دی. وګوره دروغجن دی او دروغ خو د منافق سړي کار دی او مسلمان یې وایي که نه. دې وجې نه تاسو تقسیم وکړئ. تقسیم علما کوي چې نفاق دوه قسمه دی، نفاق اعتقادي او نفاق عملی. بیا مفسرینو لیکلی دي چې نفاق اعتقادي چې دی د دې شپږ نښې دي چې شپږ قسمه نښې په چا کې پرتې وي پوه شه عقیده کې نفاق دی. اول دا دی چې تکذیب الرسول علیه السلام. کوم سړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي بس پوه شه چې دا سړی منافق دی. دویم دا چې تکذیب بعض ما جاء به الرسول علیه السلام، تکذیب کوي د بعض هغه شي چې نبی علیہ السلام راوړي. د ټول دین تکذیب نه کوي خو د بعضی شي تکذیب کوي. ها دا ګوره منافقي وای ټول دین منم خو ځنې خبرې ما پته باندې دي وای تا ته بیماری لګېدلې منافق شوی. د رسول الله دین خو به ته مانی په پټو سترګو ټول به مانی. دریم دا چې بغض الرسول، د رسول الله سره بغض کوي. یو سړی محمد رسول الله سره بغض دی، کینه دا د رسول الله سره بغض اصلا داغه د سنت سره بغض. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ژوند نه دی سره بغض کوي او وفات ته خود د داغه د سنت سره بغض دی. بس دې سړی ته بیماری لګېدلې ده د منافقت. څلورم دا چې بغض بعض ما جاء به الرسول علیه السلام، بغض کوي د بعض هغه شي سره چې نبی علیہ السلام راوړي. ټول دین سره او ټول سنتو د نبی سره بغض نه دی خو بعض سره بغض لري، کینه لري، زړه کې د سنتو نه نفرت دی. پنځم دا چې المسرت بانحفاظ دین الرسول، خوشحالیږي په کوزیدلو د دین د رسول الله. که د رسول الله د دین کمی کیږي، کمزوری بیانېږي، دا په دې خوشحالی. زه خو شو د پیغمبر د دین یو څه کمی خو وشو، یو څه کمزوری خو راغله،
شپږم دا الکراهیت لانتصار دین رسول، د خفقیږي په مدد د دین د رسول علیه السلام، د پیغمبر علیه السلام د دین مددګاران او همکاران چې کله دا ووینو نو خفش چې وګوره دا خو د پیغمبر د دین پتنګان شته که نه، دا خو علما او طالبان څومره ډېر شو، وګوره څونه ډېر سپین پټکي دي، وګوره څونه ډېر شو، په دغې خفه کېږي. نو دا سړی هم څنګه دی؟ دا بیمار دی. نو دا شپږ هغه انواع دي د نفاق اعتقادي او دا خطرناکې بیماریانې دي. الله مسلمانانو حفاظت وکړي، سینه سړی کله کله په دې کې اختی. دویم چې د نفاق عملی دی، نفاق عملی چې د پاره به احادیث کې راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اربع خلال من کن فی کان منافقا خالصا، وی څلور شیان دي چې کله دا په یو سړي کې راشي نو دا خالصه منافق دی، الته نفاق عملی مراد دی. څلور خبرې دای کنه چې اذا حدث کذب، چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي، و اذا وعد اخلف، وعدی مخالفت کوي، و اذا عاهد غدر، چې در سره لوز کوي نو به ماتي، او و اذا حاکم فجر، او کله چې فیصله کوي نو بیا هغه کې نافرمانی کوي. نو دا هغه څلور په دې حدیث کې ذکر شوی دي. او کتا شکل کړي او بل حدیث کې راغلي آیت المنافق ثلاث، د منافق سړي درې نخي، هغه کې دا ده چې اذا اؤتمن خانه، چې کله ور سره امانت کې خو دې شي خیانت کوي، نو هغه امانت چې دې سره مرګره کې نو دا د منافق سړي 15 نخي شوي. نو نفاق عملی دا 15 قسمه دی او 15 نخي دي. دروغ ویل، وعده خلافی کول، لوز ماتول، امانت خیانتول، او چې کله فیصله کوي نو بیا پکې جبر کوي، ظلم کوي. بس دا سړی چې دی دا منافق عملی دی. د دې معنا دا ده چې دا کافر نه دی، منافق اعتقادي کافری، دا کافر نه وي، خو عمل د کافرانو غوندې دی، عمل د منافقانو دی. اگر که دا سړی به مسلمانی نو د دې وجې نه دا خبره به د سره یاد ساتئ چې دلته کوم صفات قبیحه تاسو اورئ د منافقانو، نو دا د نفاق تقسیم به ورته اول کوئ، که نه دا ډېرې خبرې مسلمانانو کې موجودي. او دا اول آیت کریمه چې اوس موږ تاسو ترجمه کې، محمد ابن سیرین رحمه الله دا لوی عالم ولی الله دی او د خوبونو لوی عالم او د تعبیر په باره کې هغه به ویلي، وای زما په قرآن عظیم شان کې د دې آیات نه ډېر سخته کرکه کېږي او یره مې ته نه راځي. شرف فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. رب العالمین وایي چې ځینې خلک وایي چې ما په الله په ورځ وروستنی ایمان دی، او ایمان پکې نشته. وایي د آیات نه مې کرکه کېږي، چې نه دا زمونږ ایمان رب العالمین دا ختم کړي، ډیلیټ کړي، چې لکه ایمان دی نه دی قبول محمد ابن سیرینا، دا ستا ایمان ما ته نه دی قبول. نو وی به څه کوو؟ نو دا لوی اولیاء او د لوی علماء او د لوی خلکو زمنګ د دین د اکابرین او د صحابه کرامو دا هغوی عجیب طریقه دا وه چې هغوی د قرآن د هر یو حکم په خپل ځان فیټ کولو او په خپل ځان یې چسپانولو. او علماء کرام وایي چې د قرآن اثر به هغه څوک قبلوي، د قرآن اثر به په هغه چا کېږي څوک چې د قرآن هر حکم داسې واخلي چې رب ماته وایي. لکه قرآن به په چا اثر کوي، د قرآن نه به څوک فایده اوچتوي، وایي هغه څوک چې د قرآن هر حکم چې د قرآن عظیم شان هر حکم دا په ځان فیټ کړي، په ځان باندې چسپان کړي او دا فکر وکړي چې الله ماته وایي. بس په دغه صورت کې چې ته وایې چې الله ماته وایي، نو اوس به د قرآن نه ته فایده اوچتې او تا ته به ډېره فایده حاصلېږي. یو سړی دا وایي چې مړه د آیتونو خو د پلانکي باره کې دي او د آیتونه پلانکي باره کې دي او د پلانکي باره کې دي، نو ولې ته چې شی ته سپینه کونته رایې تا باره کې شی هم نشته، نو بیا په دې صورت کې ته قرآن پیدا نشي اوچتولی. لکه یو سړی د آیتونه راولي دا خو د مکې د مشرکانو باره کې دي، دا خو د مدینې د منافقانو باره کې دي، دا خو د یهودو نصاراو باره کې دي، نو چې دا ټول آیتونه تقسیم شو نو بس ته خو بې سپینه کونتره د جنت یې. نه داسې نه کېږي. صحابه کرامو طریقه دا وه چې د قرآن آیتونه به یې په ځان چسپانول، اگر که آیتونه به د کافرو باره کې وه. حدیث کې راځي که نه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه
شربت ورته چا راوړلو خوږ مزیدار شربتو او هغه شربت یې داسې ورته ونیول ویې نه څښم وی ولې وی دې شربت څښلو سره مې ذهن ته یو خبر راغله وی اسې نه دا شربت اوس کمه او الله راته قیامت کې وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ستاسو مزید دنیا کې تاسو ختمې کړي دي او آخرت کې دې څه نشته دې آیات نه مې کرکه وشوه اوس ښکاره خبره ده چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دا به رب العالمین قیامت کې کافرانو ته وی عمر فاروق د آیات په ځان فیټ کوي دا د نهایت تقوا هغه مقام دی محمد ابن سیرین لوی ولی الله دی د آیات د منافقانو دی خدای په ځان فیټ کوي دې لپاره چې په سړي کې اثر راشي تقوا راشي نو ته به د قرآن هر یو آیات تصف ځان ته اخلي چې دا الله ماته وی رب العالمین ماته وی دا زما خالق او مالک ماته وی بس اوس به تا کې قرآن اثر وکړي او که تا آیتونه تقسیم کړي چې مړه موږ ته خو نه وایي دا خو هغه د مکې خلک ښیي خیر دی موږ د هر چا ته سجدې خو کوو خو دا آیتونه د مکې د مشرکانو باره کې دي خیر دی موږ د کافرانو یهودو نصاراو د امریکایانو جاسوسي کوو خو دا د مدینې د منافقانو باره کې دي بس نو بیا خو ته جنتي نو داسې مه کوه دې طریقې سره قرآن په تا اثر نه کوي يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله دوکه کوي منافقان د الله پاک سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړي او ما يخدعون دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره او ما يشعرون او دوی نه پوهیږي دي کې د منافقانو بل صفت قبیح ده اخداع ده دوکه کول خداع اصلا کی معنی پټواله ده خداع پټوالی ته وای او دا منافق صفت کم بد خداع ذکر اله چې منافق سره کفر پټای منافق سره فساد پټای فساد کی خو فساد ورته نه وای خو په دې آیات کې اشکال دی یو اشکال خدا دی چې کله یو خادعون کې خدع کې معنی د پټوالی ده پښتو کې موږ تاسو ورته دوکه ویو لکه بازار ته ورشي یو سړی دی هغه پرسیره په دې دکان کې ډیره سودا مزیدار ټماټري خې د خلاندې ټول سخادي نو ګوره تانه پټ کړی کنه نو تا ته وی چې واخلا کنه دا چې ټماټر دي چې اندازه نه خ ټماټر دي ته سوچ کې چې دا برسیره ولاندې بټول یو شي ا چې ته ورته راته وته نو لاندې ټول ګند درته واچي نو دا و دوکه شو چې په خدع او دوکه کې ځکه پتا باندې هغه غلط مار پټ تیر کې نو کله چې د خدع په معنا کې پټواله دی نو د دې څه مطلب چې خادعون الله سره دوکه کوي الله نه خو شی پټ دی نه نو دوی به څنګه د الله نه سره دوکه وکړي څنګه به تنه دا پټواله راولي الله نه خو شی پټ نه دی هر شی الله حاضر و ناظر الله سبحانه و تعالی د علم نه بهر نه دی نو د دې لپاره مختلف توجیهات مفسرین ذکر کړي او توجیه دا ده چې په عبارت کې دلته چې یخادعون الله راغلی دی یو مضاف پکې پټ دی یخادعون رسول الله ای یخادعون نبی الله دوی دا دوکه کوي خو د چا سره کوي د الله د رسول سره د الله د نبی سره بس نو ټیک شو د الله نبی او د الله رسول سره د غیب علم نه نو دوکه کې دی شي ځکه هغه انسان دی بشر دی دوکه ور سره کې دی دویم جواب دا دی چې د یخادعون الله سره یو عبارت دسه مقدر دی چې یخادعون الله فی زعمهم الباطل دوی د الله سره دوکه کوي خو په خپل زعم او په خپل خیال دوی سوچ کوي چې موږ الله سره ټګي وکړه ولا سره دوکه وکړه دا د زعم دی او که حقیقت تواخل نو الله سره دوکه کېدلای نشي خو معالم التنزيل کی فرا بغوی او بل تفسیر ذکر کړي او بل جواب کړي هغه وی چې فیخادعون الله کې دا لفظ د الله دا د تحسین لپاره ذکر شوی الکه د معالم التنزيل جواب زده عجیب دی وی فیخادعون الله کې لفظ د الله تحسین لپاره ذکر شوی دی او په حقیقت کې دلته دوکا د الله سره نه د دوکا د مؤمنانو سره مراد ده نو به وی چې والذین آمنو کې داوی تفسیریه دی والذین آمنو کې وی تفسیریه دی یخادعون الله والذین آمنو دوی الله سره دوکه کوي دا نوم د الله اسی تحسین د پاره ذکر دی نو دوکه الله سره نه بلکې والذین آمنو دی تفسیر دی مؤمنانو سره کوي منافقانو جاسوسان خلک همیشه د مؤمنانو سره دوکي کوي
مدرسې تم راځي، جمعات تم راځي، بازار کې کینی، کور کې کلی کې در سره کینی او د عمل کې جاسوسي دوکه کړي. تا ته هلته مثال په توګه یو چې بلای کې د ستا ریکارډ کوي، ستا پوره حالات هم کشف کوي. نو دا واو تفسیریه شو په والذین آمنو کې، او دا الله ذکر د تحسین لپاره شوی. دا جواب کړی دی معالم التنزیل فرابغوی رحم الله. ښه جواب دی، مزدار آسان دی. دویم اشکال په دې کې دا دی چې دا یو خادعون باب د مفاعلی دی، خادع یو خادع مخادعه. او تاسو الته په شافعی او فصول اکبری کې دا قاعده ده چې په مفعول مفاعله کې صدور د فعل د جانبین نه کیږي. د دې خدا معنی د یو خادعون الله، دوی الله سره دوکه کوي او الله دوی سره دوکه کوي. نو د الله په صفت کې خدا خو نشي راتلی، ځکه دا خو مضموم صفت دی. د دې لپاره تاسو یو جواب دا وکئ چې یو خادعون الله دوی دوکه الله سره کوي، الله پاک هم دوی سره خداع کوي. خو عجیبه مسله ده، د مخلوق صفت د خالق د صفت سره فرق لري. عمده خداع ده چې د مخلوق په جانب کې دا مذموم صفت دی، عمده خداع ده چې د الله په جانب کې دا ممدوح صفت دی. لکه قرآن بل ځای فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم، صراحت سره وایي دوی دوکې الله سره کوي او وهو خادعهم، الله به دو سره دوکه کوي. اما مطلب د دوکه د الله په صفت کې چې راشي نو یعنې دوی ته جزا ورکوي، دوی ته به جزا ورکوي. لکه وایي ویمکر الله ویمکرون ویمکر الله، دویم الله سره فریب کوي، الله مو سره فریب کوي. ګورال تعالی صفت کې مکر راغی، دا معنا ده دوی الله سره مکر کوي، فریب کوي، چل فریب، رب جزا د مکر ورکوي، دا معنا. دویم جواب دا دی چې دلته دا باب د مفاعلی کې چې صدور د فعل د جانبینو نه، دا په هغه وخت کې وي چې دې کې د مغالبې معنی مغالبه الته په فصول اکبری شافعیه کې راځي چې دې کې به دا دغه معنی الته جوړه شي د صدور د فعل چې د مغالبې د پاره یو په بل باندې زورور کېده. خو دلته مغالبه نه ده، دلته دا باب د مفاعلی د پاره ده مبالغه ده، مغالبه نه مبالغه. دې دا معنی یخادعون الله، دوی دومره لوی لوی ټاګي او دوکي الله جانب کې کوي. دا معنی نه دی چې الله ورسره کوي، خو د دوی دوکي ډېر لوی لوی دوکي دي، لوی لوی فریبونه چورونه دي. نو د مبالغه معنی ده، مغالبه نه ده. نو د دې وجه نه دي کې صدور د فعل د جانبینو نه نه. الله دې وکړي چې تاسو پوه شئ ور باندې. وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه کوي الا انفسهم. دا استثناء مفرغه ده. استثناء مفرغه دي ته وایي چې مستثنا منه حذف شي او د مستثنا منه عامل فارغ شي، مستثنا ته عمل په مستثنا کې وکي، نو څه ورته مفرغه وایي کنه چې فارغ شوده ده، یعنی د مستثنا منه حذف شوی عامل فارغ دی مستثنا ته. حقیقت کې داسې دی وما يخدعون احدا الا انفسهم، وما يخدعون احدا الا انفسهم، دو دوکه نه کوي چا سره مگر خپل ځانونو سره کوي، خپل نفسونو سره کوي. دا خپل نفسونو سره ځکه کوي چې وبال او سزا د خداع د دوی نفسونو ته راځي ده. وما يشعرون، او دوی نه پوهیږي. د دې خلکو شعور نشته دی، رب العالمین د دې خلکو نه شعور نه پکې. تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی رحم الله هغه وایي چې الله پاک وایي منافقان چې دی لا یشعرون، نه پوهیږي، په څه نه پوهیږي. نو یو تفسیر دا نقل کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، وی لا یشعرون دا معنا چې لا یشعرون انه اطلع الله نبيه على كذبهما، لا يشعرون انه تعالی اطلع الله نبيه على كذبهما، چې الله به خبر ورکي خپل نبی ته د دوی په دروغو، دوی په دې پوهیم نه دي. الله به خپل نبی ته خبر ورکي د دوی په دروغو باندې چې دا خلک دروغجن دي. ګوره پیغمبر وی پیژنه دروغجن دي، دروغجن.
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وزرونو د منافقانو کې مرض دی فزادهم الله نزيد بکی الله تعالی دوی ته مرض دوی ولهم عذاب علیم او دوی لپاره عذاب دی دردناک په ما کانوا یکذبون په سبب د دې سره چې دوی دروغ وایي فی قلوبهم مرض د دې په زړونو کې مرض دی مرض نه څه مراد دی معالم التنزیل کی فراب غیره مولا وی شک و نفاق مرض مطلب دا دی شک دی نفاق دی د چا پزړه کې چې شکو کی د چا پزړه کې چې نفاقی خو مریض دی کنه روحانی بیمار دی جسمانی بډی ختم درستی سر سپین وای روحان دا سړی بیمار دی خو پدې کې به یو سوال دی چې ګوره مخکې یو فرمایل چې یو خادعون دوی دوکي کوي ټګیانی کوي او بیا وایي چې دوی مریضان دي هلکه څوک چې مریضي بیمار یا خو په کټ کې په چپرکټ کې پروت یا خو دوکي بار نشي کولی چا سره یو سړی مریض دی او پروت دی چا سره به دوکه څنګه وکړي خو مریض دی که نه نو موږ جواب وکړو چې نه جسمانی بیمار نه دی روحاني بیمار دی جسمانی خو جوړ دی دوکي کوي خلکو سره اما روحاني بیمار دی نو ځکه دوکه کولی شي ښه فزادهم الله مرضا دا جمله خبریه کوي نو بیا به دا معنا شي چې زیاتی الله تعالی د دوی د مرض او یې جمله انشائیه کوي فزادهم الله مرضا جمله انشائیه دعائیه الله دې زیات کې دوی ته دا مرض د دوی لکه علما وایي چې دې جملې اصلا کې حقیقت داسې روښانه کیږي چې ارزه کې بیماری مریضی او هسپتالي ډاکټري نو پکار د چا د علاج وکي کنه او چې کله یو سړی هسپتال کې او ډاکټر سره علاج نه کوي مرض به زیاتیږي نو دلته د منافقانو د روحاني مریضتیا چې په زړونو کې کوم شک نفاق دی د دې لپاره رب العالمین اس آسمانی کتاب قرآن علاج را لګلې خو فلما لم يعالجوا بدواء القرآن فلما لم يعالجوا بشفاء القرآن فزادهم الله مرضا چې دوی کله د قرآن د شفا او د علاج نه فایده وانه خسته هو مرض به زیاتیږي کنه ولهم عذاب علیم دوی د پر عذاب دردناک دی علیم وزن فاعل دی په معنا د فاعل سره مولم دردون کې عذاب بما كانوا یکذبون په سبب د دې سره چې دوی دروغ وایي دروغ مخکې تیر شو کنه چې آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ او په هغه وخت کې چې ویلې شي د منافقانو ته لا تفسدوا چې کله به ورته ویلې شو فساد مکوئ پس مکه کې ورانه مکوئ قالوا دوی به ویلې انما نحن مصلحون یقینا موږ اصلاح کوونکیو الا خبر شي انهم هم المفسدون یقینا دوی فساد کوونکی ورانه کوونکی دي ولکن لا يشعرون ولکن دوی نه پوهیږي دې کې د منافقانو بل خراب صفت دی دا صفت خراب دا دی چې افساد ته اصلاح وي افساد ته اصلاح وي کوي ورانه نمبر تجدید اصلاح مونږ خو جیز مصلحین یو ندام د منافق سړي صفت خراب صفت دی واذا قيل لهم دا عبارت عطف ته په یکذبون باندې او یا عطف ته په آغا یقول آمنا باندې که په یقول آمنا باندې عطف شي نو تقدیر به داسې شي چې ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض یپاغه به عطف شي خو خدي چې قریب عطف کې که بعید دواره عطفونه صحیح کیږي دا خبره لیکلې ده تفسیری مدارک کی علامه نصفی حنفی خو منافقانو ته وګوري په خپل کلام کې تاسو مختصر المانی کې علامه تفتزانی رحم الله وایي چې کله د مخاطب حال ته وګوره چې د حال څنګه دی که خالی ذهن نو تو ورته کلام خالی د تاکیدات راوړه او کدا چې شکی نو بیا ورته د یو تاکید په کلام کې راوړه
او که منکر شو نو بیا به ورته ښه تاکیدونه او قسمونه راوړي. یو سړی خالی ذهن دی هغه په دې نه دی پوه چې زید قایم دی که قاعد، بس همدومره کافي ده زید قایمون. شکی دی چې قاعد دی که قایم، نو ته به ورته وایې چې ان زیدن قایمون. هغه وایي قسم کوي نه زه منکر یم د قیام د زید نه، ناست دی، نو اوس مجبوري چې ورته چې والله ان زیدن قایمون، قسم به ورته کوي. د دې خلکو په کلام کې وګورئ منافقان څه وایي انما نحن مصلحون. د دوی په کلام کې درې تاکید دي، یو خو انما حرف ته حصر دی، دویم نحنو ضمیر د فصل دی، او بل مصلحون جمله اسمیه ده. درې قسمه تاکید راوړی دی. رب العالمین ته وګورئ په دې خلکو 4 قسمه رد کوي. الا دا حرف تنبیه تاکید شو، انهم دا پکې حرف تحقیق، هم ضمیر فصل، المفسدون جمله اسمیه. نو د دې په کلام کې څو تاکید و درې، رب په رد وکي په 4 قسمه تاکید سره. سبحان الله، دا الله کلام فصیح کلام دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کله به چې وویلې شو دې منافقانو ته ایمان راوړئ کما آمن الناس، څنګه چې ایمان راوړي نورو خلکو، قالو دوی به ویلې انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء، څنګه چې ایمان راوړي نورو کمقلانو. الا خبر شي انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء دوی کمقلان دي، ولکن لا یعلمون ولکن دوی نه پوهیږي. دې کې د منافقانو بل خراب صفت دی، او دا خراب صفت ډیر خراب پدې دی چې دوی مؤمنانو ته د بیوقوفانو نسبت کوي، دوی مخلصین مسلمانانو ته د کمقلانو نسبت کوي. کوم سړی چې مؤمنانو ته، علماو ته، طلباو ته، مؤمنانو ته د کمقلو خلکو نسبت کوي، نو ته په دې پوه شه چې دې سړي کې بیماري د منافقت ده. ځکه چې کوم خلک نیکان مخلصین مؤمنانی هغوی ته کمقل نشي ویلي، هوښیار خلک دي، دوی خپل مالک او خالق پیژني، ته ورته کمقل وایي. کله به چې دوی ته ویلي شو آمینو کما آمن الناسو، دا کما آمن الناسو کې دا کاف احتمال د تشبیه هم لري. کتاب التفصیل کې ابن جزی رحمه الله وی یو جلد تفسیر دی چې دا کاف احتمال لري د تشبیه. لکه بیا به داسې شي چې واذا قیل لهم آمنوا ایمانا مشابها لایمان الناس، اذا قیل لهم آمنوا ایمانا مشابها لایمان الناس. او یا کاف تعلیلی کا، نو کاف تعلیلی بیا په معنا د لام سره، واذا قیل لهم آمنوا لما آمن الناس، چې ورته به ویلو شي ایمان راوړي ځکه چې نورو خلکو م ایمان راوړی، نو بیا لام کوم لام شو تعلیلی. او په دې کاما کې چې کوم ما ده، دا ما کاف هم صحیح کېږي او مای مصدر هم صحیح کېږي. کله به چې دوی ته ویلو شي ایمان راوړي، څنګه چې آمن الناسو نور خلکو ایمان راوړي، د دې ناس مصداق څوک دي؟ نو په دې کې 3 قوله دي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی جميع الصحابه، جميع الصحابه ټول صحابه کرام دي. نو د دې تفسیر نه پیدا معلومه شوه چې د صحابه کرامو، د ټولو صحابه کرامو ایمان دا معیاري ایمان دی، یعنی دا د نوري دنیا د خلکو د پاره معیار حق دی. څوک هم که ایمان راوړي نو ایمان به په شان د ایمان د صحابه وي، نو الله ته به قبولي. او که د صحابه کرامو غوندې ایمان نه، نو بیا دا ایمان الله ته قبول نه دی. نو بیا په دغه تفسیر سره چې دا اوس مونږ ویلي چې د ناس نه مطلب ټول صحابه کرام دي، د هغه چا خوله هم بیا ګونګه پاتې کېږي چې څوک د صحابه کرامو په شان کې خبره کوي، شان کې. ځکه چې د صحابه کرامو ایمان خو الله پاک نور خلکو ته، قرآن نور خلکو ته پیش کړی، منافقانو ته دعوت دی چې د دې خلکو غوندې ایمان راوړی. دویم تفسیر دا دی چې مقاتل، امام مقاتل وی دلته د الناس نه مطلب عبد الله ابن سلام او هغه څوک چې د يهوديانو نه اسلام راوړیو. عبد الله ابن سلام په يهودو کې غټ عالم و، د سره نور خلکو نه اسلام راوړیو، نو هغه خلک مراد دي تنه د الناس مستاق. دریم قول پدې کې هغه د زاد المسیر ذکر کړي چې معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ،
اسید ابن حضیر او دا رقم ته صحابه کرامو جماعت دغه صحابه مراد دي، خاص فقیرانو ملنګان صحابه مراد دي چې دوی په ډېر تکلیفونو اسلام ایمان قبول کړو. خو که دا ټولو مراد شنو دا درې واړه اقواله مراد شنو څه تناقض او تعارض پکې نشته دی. اول قول راجح دی د عبدالله ابن عباس. قالو منافقانو بویلی انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا موږ ایمان راوړو په شان د هغې چې ایمان راوړی دی نورو کمعقلانو. دلته د منافقانو په نیز باندې د سفهاء مصداق څوک و؟ نو په دې کې هم درې قوله دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي د منافقانو مقصد په سفهاء سره جمیع الصحابه، ټول صحابه اخسته، یعنی هغوی په نیز باندې کمعقل څوک و؟ صحابه و. العیاذ بالله، صحابه ته کمعقل ویل دا کار د منافقانو دی. په صحابه پسې خوله لګول او جرح لګول دا کار د منافقانو دی. دیم قول پدې کې د حسن بصری رحمت الله علیه دی. حسن بصری رحمت الله علیه وی مراد د صفهاو نه چې د النساء او سیبیان ماشومان خزي دي. د ویلې موږ د کمکلو خلکو غوندې ایمان راوړو، موږ خو ماشومان خزي نه یو. دریم قول هم پکې زاد المسیر ذکر کړي چې مراد په صفهاو سره عبد الله ابن سلام او د سره مسلمانان مرګري و. لکه د دې خلکو مطلب داو چې د عبد الله ابن سلام او د مرګرو چې اسلام راوړي دا صفها دي. العیاذ بالله. الا خبر شي انهم الصفاء ولكن لا يعلمون. وګوره الله پاک په دې باندې څومره خرادو کې تاکیدونه ورته راوړو. الا حرف تنبیه، ان حرف تحقیق، هم دا ضمیر فصل دی، صفها اسم دی. ولكن لا يعلمون، ولكن دوی نه پوهیږي. خو تاسو یو سوچ داسې وکئ چې د دې آیاتونو په فاصلو کې لږ فرق راښکاره کېږي. د مخکې آیاتونو د دې نه مخکې آیات په آخر کې راغله چې ولکن لا یشعرون. د دې آیات په آخر کې فاصله ده ولکن لا یعلمون. هلته لا یشعرون دی، دلته لا یعلمون دی. دا فرق په څه وجه دی؟ تفسیری مدارک کې علامه نصفی حنفی رحمه الله فرق داسې کړی وایي چې مخکې آیات کې لا یشعرون ذکر ویلي چې هلته تاسې وګورئ ذکر د فساد شوی دی. لا تفسدو انهم هم المفسدون که نه؟ هغې آیات کې ذکر د چا دی؟ د فساد دی. او فساد فی الارض دا بنای په عادت ته خلکو باندې چې د سړي عادت ته فساد کوي. نو فساد په ځمکه داسې شی دی لکه المحسوس. فساد په ځمکه داسې یو څیز دی کل محسوس لکه چې په سترګو ښکاري. نو مناسب ورسره همدا دی چې ولکن لا یشعرون، د دوی شعور نشته دی. هغه فساد چې په ځمکه کل محسوس دی دوی ورته اصلاح وایي، ولکن لا یشعرون، شعوري نشته. او په دې آیات کې دلته ذکر د صفح او د جهل وکړي. د آیات کې ذکر د صفحې صفحای ویلې که نه؟ صفحه جاهل ته وایي او د جهل مقابله کې علم ذکر ویلې ولکن لا یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. او کله به چې مخامخ شول دا منافقان هغې خلکو سره چې ایمان والا دي، قالو دوی به ویلې آمنا موږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. او کله به چې به یوځای شول ځان ته به شول خپلو شیطانانو مشرانو سره، قالو دوی به ویلې انا معکم، یقینا موږ ستاسو سره یو. انما نحن مستهزئون، یقینا منګه استهزاء کوونکي و دي مسلمانانو پورې. الله یستهزئ بهم، الله پاک به استهزاء کوي د دوی پورې. ویمدهم، او زیاتوي دوی لرا فی طغیانهم، په سرکشۍ د دوی کې یامهونه چې حیران بوي. په دې آیت کریمه کې د منافق سړي بل صفت ده قبیح، او هغه استهزاء ده. ایمان والا خلکو پورې استهزاګانې کول. کله به چې ملاقات شول مؤمنانو سره ویلي به ایمان هم راوړی. وایذا خلو، او کله به چې بیا لاړ الی شیاطینهم، خپلو شیطانانو ته. دا شیاطین جمع د شیطان ده. سیبوی
دا امام د نحوی دی مدارک داغه قول را نقل کړي یو قول دا را نقل کړي دی چې په شیطان کې دا نون اصلي دی شیطان په دې لفظ کې نون څنګه دی اصلي نفسي کلمې نه دی او دیم قول دار نقل کړي چې نه په شیطان کې نون زائد دی اوس چې کله په کې نون اصلي شي نو دا بیا مشتق ته شطانه نه دی شطانه لام کلمه شو کنه نون شطانه د شطانه معنا ده بعد شطانه معنا ده بعد نو شیطان ته نو ولی شیطان وی لبعده عن الصلاح والخير لبعده عن الصلاح والخير دام لري دی د صلاح او د خیر شیطان کې کوم خیر دی او که دانون زائد شي نو بیا دا مشتق د شاطنه د شاطوه نون زائد شاطوه د شاطه معنا د باطله نه شیطان ته ځکه شیطان وایي چې ومن اسمائه الباطل دې په نومونو کې نوم باطل دی شیطان ته ځکه شیطان وایي چې دا باطل دی دو وجه مستاق د شیطان چې شه دی چې دا منافقان خپل شیطانانو ته ورشي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم د دوی په فکر باندې او په تفسیر باندې دادا چې د شیاطین مستاق رؤوسهم فی الكفر رؤوسهم فی الكفر د دې منافقانو کوم مشران چې په کفر کې کوم مشران دي اقتن مراد دي دیم قول پکې د ابو العالیه دی ابو العالیه او امام مجاهد او وی مراد د شیطانانو نه اخوانهم من المشرکین وی د دوی مشرکان رونه مراد دي د منافقانو چې کوم مشرکان ورونه اقتن مراد دي امام ضحاک سے وی مراد شیطانانو نه کهنتهم ا د دې کاهنان و کوم چې ترویتیانو چې غیب خبرې به کولې نو چې کله به منافقان لاړل خپل شیطانانو ته یعنی خپل مشرانو ته یا خپل مشرکانو رونو ته یا خپل هغه ترویتیانو کاهنانو ته قالو دی ویل ان معکم من تاسو سره یو دا به څه کوي چې دوی به کله خپل مشرانو ته ورغلو نو مشرانو به ورته ویل چې تاسو خو د مسلمانانو سره مخکې آمنا چټي وهلې کنه نو دوی به ورته ویل چې موږ په تاسو مرګري یو هغه ورته چې موږ مرګري یو نو به تاسو هغه سره څه کول و انما نحن مستهزئون موږ او پر استهزاء کوله ټوکې مو کوله نو دا د منافق سړي خراب صفت دی چې د کار د استهزاء او ټوکې کول د دین پوری د علماء پوری د مسلمانانو پوری د هغه د سپکولو د پاره ټوکی کول دا جایز نه دي دا بلکې ناروا او حرام دي خو اوس د مؤمنان چې منافقان د مؤمنانو پر ټوکی او استهزاء کوي مؤمنان خو الله والا خلق دي او څوک چې د الله شنو الله بخپل د دې بنده مددگار جوړیږي نو ځکه وایي الله یستهزئ بهم الله به استهزاء کوي دي کافرانو منافقانو پورې ويمدهم زيتوي دوی لرا دی اوله جمله کې وایي چې یستهزئ بهم الله به د منافقانو پورې استهزاء کوي نو استهزاء خدای الله په صفت کې نشی راتله ځکه چې استهزاء صفت قبیح صفت دی شنیع صفت دی د الله په صفاتو کې څنګه راشي نو د دې لپاره یو جواب مفسرین دا کوي چې الله یستهزئ بهم دا معنا ده چې الله پاک دته جزاء د استهزاء ورکړي یستهزئ بهم معنی یجازي به استهزائهم دوی ته په دې استهزاء باندې شی ورکړي جزاء خو په دې کې به د علماو اختلاف دی د مفسرین کرامو چې الله پاک بعد د دې خلکو د استهزاء جزاء څه خل ورکړي یعنی الله یستهزئ بهم الله به استهزاء ور پوری کوي کیفیت څه خلته دی نو پدې کې بیا د علماو یو قول هغه تفسیر زاد المسیر د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کړي اول قول دا دی
چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او کافران او منافقان جهنم ته لاړ شي، نو د کافرانو منافقانو ته به یو ځل د جهنم دروازه خلاصه شي، د جنت طرف ته به دروازه خلاصه شي، نو دوی به داسې فکر وکړي چېرې خو د جهنم ناسم ګیټ خلاص شو، جنت طرف ته ګوره هلته دروازه خلاصه ده، ځئ چې پرې ورځو. چې دوی کله هغه ګیټ ته راورسېږي په کوم تمه، په کوم تسل، په کوم فکر باندې، نو هغه دروازه به د دوی په مخ باندې بېرته بنده شي. او دغه وخت کې به مؤمنان په اعراف باندې ولاړې د دوی به سیل کوي، نو الله یستهزئ بهم، ځکه چې ته په یو امید باندې ګیټ طرف ته ځې او چې ګیټ بېرته رابند شي، بېرته هملته دننه ایسار شي. یو کیفیت دا دی. دویم کیفیت حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دی. حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې کیفیت د استهزاء دا دی چې کله د قیامت ورځ شي، وایي جمدت النار، وایي جهنم کې دا اور چې دی دا به منجمد شي، دا به کلک شي د منافقانو ته، لکه څنګه چې اوبه په فرج کې کېږي یخ شي، داسې به دا اور کونده شي، یخ به نه شي، خو مطلب داسې کلک به شي، کونده به شي. اوس خو اور یو نرم شی دی، لطیف شی دی چې دغه جسم نه لري، کثیف جسم نه لري. وایي دوی ته به دا اور داسې متشکل و کونده شي کما تجمد الاحاله فی القدر، وایي لکه په کټوۍ کې چا پیروی نه، که ته خیال کړې کله چې کټوۍ کې خوروا یا چې په ښه کې بیا چې هغه سړه شي یخه شي، نو بیا برسېرې او پیروی ونیسي، داسې ناپیروی برسېره داسې دغه غوندې معلومېږي چې ګوته پکې داسې زور کې لاندې بیا دغه شي سوری شي. نو دقسې به د جهنم اور دوی ته منجمد شي، نو دوی به را روان شي په دې اور باندې، چې په دې اور را روان شي، نو فیخسفه بهم، رب به ان دې اور کې خاح کې لاندې، مسلمانان به ورته ګوري چې اور کې کته کې واته څه شول، خپل خوراک نه نواته د اور په خوراک. نو دا د استهزاء کیفیت دی. ويمدهم کتاب التفصیل کی او زاد المسیر کی یو معنا کړی د چې یزيدهم، یمدهم الله به دې ته زیاتې سرکشي، بس سرکشي به نورم زیات شي، خو الله چې زیاتې د الله ته نسبت دا په نسبت د خالقیت ته، ځکه الله د هر شي خالق دی. او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول داده چې د یمدهم معنی کړی چې یمکن لهم، الله پاک دی خلکو ته وخت ورکوي فی طغیانهم، په سرکشی کې، فی طغیانهم. زاد المسیر یو قول نقل کړی دی چې فی طغیانهم دا معنی چې فی کفرهم، دی په خپل کفر کې الله پاک دی کفر زیاتې کفر. وی قاله الجمهور، دا خبر جمهور کړی دا چې مراد طغیانهم نه کفرهم دی. ابن قتیبه رحمت الله علیه وی چې مراد د طغیان نه اوتوهم وتکبرهم، د دوی سرکشی او د دوی کبر دی. الله به زیات کی دوی لرا په کفر کی یا په سرکشی کی یا په تکبر کی یا مهون حیران پریشان وي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. دا منافقانا کسان دي اشتروا الضلالة چې خستی د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کی، فما ربحت تجارتهم پس ګټه نه ده کړې تجارت د دوی، وما كانوا مهتدین او نه د دوی هدایت موندون کی. الله سبحانه و تعالی د منافقانو د خراب صفاتونو په اخر کې دا خبره یاد کړله چې د منافقانو دا خراب صفاتونه په ځان کې راوستل او خو صفات مادحه صفات حمیده اغزان نلری کول، دا خود رسیدل کې سره چې تجارت شروع کی، یو کاروبار او بزنس شروع کی، نو دوی په دې کاروبار کې او په دې تجارت کې څه وکړه؟ رب فرمایي دې کسانو گمراهی د هدایت په بدلا واخستا، فما ربحت تجارتهم، تجارت ګټه ونه کړه.
اشتروا الضلالة بالهدى اخستی د دوی گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې گمراهی اخستی په بدله د هدایت کې د دې څه مطلب شو چې گمراهی اخستی په بدله د هدایت کې د دې خو ظاهرا د څه معنا جوړیږي چې منافقانو هدایت ورکه گمراهی واخستا نو منافق سره خو هدایت نه نه د څنګه په بدله کې ورکه لکه تاسو سره پیسې دی او الله تعالی چې غوخه په واخلې نو ته پیسې مې ورکې او غوخه مې واخستا نو پیسې به در سره یې کنه وای الله وی چې دوی گمراهی په بے هدایت واخستا دې خدا معنا شول چې د منافقانو سره هدایت وو دی ورکې او دلالت په واخستو نو دوی سره خو هدایت ونه نو د دې لپاره البحر او تفسیر روح المانی جواب کړی دی تفسیر روح المانی هغه وی المراد بالهدى الجبلی وی دی آیات کی د هدایت نه مراد ایمان جبلی دی او وقد كان حاصلا لهم حقیقتا وی ایمان جبلی هدایت جبلی دا دی منافقانو ته حقیقتا حاصلو ولی فإن كل مولود یولد على الفطرة حدیث کې راغلی دی کنه چې کل مولود یولد على الفطرة هر ماشوم چې دنیا کې پیدا کیږي دا په فطرت په اسلام نو چې هر ماشوم دنیا ته په فطرت په اسلام پیدا کیږي استعداد اسلامی پکې پروتي نو خو معلومه شدا خبره چې هر ماشوم چې دنیا ته راځي هر انسان چې دنیا ته راځي په دکی فطری ایمانی ایته فطری ایمان وي خلقی ایمان وي جبلی ایمان وي نو خود منافقم داسې خلقی او جبلی استعدادی ایمان وکنه ار کله چې دی منافق ورستو گمراهی ځان د پاره غوړه کړه د گمراهی په لار روان شو نو داسې شوله کده چې کوم خلقی فطری ایمانو هغه په ورکه نو د منافق سره ایمان کسبی نشتا خو ایمان فطری ایمان استعدادی ایمان خلقی چې ورته جبلی او سره هغه د دې په بدلا کې ورکه عمده راجحه خبره ده واسانه خبره ده فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونکړه تجارت ته دوی ربحت فعل دی تجارتوی فاعل دی نو ګوري طالب جانا ربح تجارت کوي که ربح تاجر کوي او دلته اسناد د ربح تجارت ته وکي د اسناد د فعل شو غیر ما هو له تا اسناد د فعل غیر ما هو له ته وشي دي ته لکی اسناد مجازي دا اسناد مجازي دی اصلا کې د شدا چې فما ربحو فی تجارتهم دی منافقانو ګټه نه کړي په خپل تجارت کې خو دلته هغه فاعل حقيقي چې کوم هو له دی هغه ته اسناد یې کړی د ربحي بلکې تجارت یې کړی د غیر ما هو له د دې وجنه د اسناد مجازي دی وما كانوا مهتدين او ندی دا منافقان هدایت مندون کی دوسرا هدایت نشتا وما كانوا دا کانو مازی صیغه ده د دې څه مطلب دی چې وما كانوا دوی نو نو د دې کتاب التفسیر کې ابن جزیل لیکلی دي چې وما كانوا في علم الله وما كانوا في العلم بالله مهتدين وما كانوا في العلم بالله مهتدين نو دا خلق په علم کې په الله پاک باندې هدایت مندون کی د دوی په الله پاک سبحانه و تعالی باندې کوم علم د سړي راځي چې الله مني دوی هغه طرف تلاره نه د مندلې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم مثال یعنی حال او صفت منافقانو کمثل الذي پشان د حال د هغه سړي دی استوقد نارا چې بلکړي اور فلما اضاءت ما حوله ار کلا چې روشنايي ورړاو کی چاپیرا د دن ذهب الله نبوزی الله تعالی بنورهم رړا د دوی نا او ترکهم او پریګ دی دوی فی ظلمات لا یبصرون
په تیارو کې چې هیڅ نه ویني وي. دا د منافق د وضاحت لپاره الله پاک سبحانه و تعالی مثال پیش کړی دی. او دا مثال د منافق ته په وضاحت لپاره ځکه پیش کړی دی چې په مثال سره خبره ښه واضحه کیږي. د دې وجې نه مفسرین کرام هغه لیکلي دي چې قرآن عظیم شان کې زیات مثالونه دي. یعنی قرآن عظیم شان ډېر خبرې په مثالونو کې واضحه کړي دي. او یقینا کله چې د یوې خبرې وضاحت په مثال کې وشي نو په ذهن کې آسانه پرېوځي. او قرآن عظیم شان کې مجموعه مثالونه چې قرآن ذکر کړي دي هغه 40 مثال دي. قرآن عظیم شان کې ټول مثالونه 40 دي. خو په دې مثالونو کې چې په لفظ د مسلو سره ذکر کړي لکه دلته مسلو هم نو دا بیا په قرآن کې 33 دي. په مثال کې د 3 شیزونو د معرفت څخه لابودي ده چې هغه مشابه به او وجد شبه. دا به ضرور پکې پیژنئ. مشابه به وجد شبه. نو قرآن کې ټول مثالونه دي 40 چې په لفظ د مسلو سره ذکر شوي دي دا پکې 33 دي. د دې مثال وضاحت مفسرین په 2 قسمه کوي. یعنی که تاسې د دې مثال وضاحت غواړئ نو 2 قسمه دی. په جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمه الله هم دا شان خبره ذکر کړي. هغه وایي چې یا خو دا اول آیات چې اول مثال چې دی دا په باره د کافرانو کې دی او لاندې او کصیبن دا مثال بیا په باره د منافقانو کې دی. یا دا دواړه مثالونه په باره د چا کې دي؟ منافقانو کې دي. هغه دا اول مثال ناری او دویم مائی. اوس کې چې دا مثال موږ د کافرانو په باره کې فیټ کو نو بیا به تشریح د مفردات او هیئت ترکیبي داسې جوړیږي. یو سړی دی او په یو ځای کې اور او رڼا ولګوله او د دغه رڼا نه چې یو ځای کې بله شي، شمع بله شي، چراغ بل شي، یو ټرانسفارمر ولګېږي. ډېر خلک ته خپلو کورونو ته لینونه او بجلي پروګرام به ولی شي. یو ځای کې چې کله بجلیګرې د بجلي هغه مرکز ټرانسفارمر ولګېږي نو خو ډېر خلک کولی شي چې د دې رڼا نه فایده واخلي، خپلو کورونو ته لینونه بوځي او هر سړی خپل کور کې رڼا جوړه کړي. خو که اوس یو کلي خلک وایي موږ ټرانسفارمر به پرېږدو دلته نو ښکاره خبره ده چې ټرانسفارمر به ته نږدې بل کلي ته چې بل کلي ته لاړو نو دا کلی په څه کې پاتې شو؟ په تیاره کې. دوی که بیا ډېره به وایي چې موږ کور ته رڼا و، موږ لیټونه دی، موږ لیټونه کومه دي ټرانسفارمر لاړو دلته. نو دا مثال شولو. د دې وضاحت به په داسې شکل کېږي. محمد صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته الله پاک راولېږلو نو د محمد صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه د رڼاګانو سینه وه، هغه د نور نه ډکه سینه وه، هغه د وحی نه ډکه سینه وه. د دې سینې چې کومه رڼا وه او کومې شغلې پکې وي نه که د مکې خلکو مشرکانو غوښتی دی چې موږ دا رڼا والو خپلو کورونو ته ویسو نو هر کور د مشرکانو د مکې ته به دا رڼا تلی وی. خو دا د مکې مشرکانو د دې رڼا نه چې خپلو کورونو ته تنې فایده واخلي، لینونه تیر کي، د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک د سینې نه نوراني هغه قانون د دین او د اسلام او د توحید هغه ځان ته واخلي خپلې کي. هغوی وویلي مکې مشرکانو چې موږ محمد علیه السلام مکه کې نه پرېږدو. نو لاړو محمد صلی الله علیه وسلم ته نیچې ته مدینې منورې ته. نو د مکې خلک په څه کې پاتې شول؟ په تیارو کې. او رڼا چېرته لاړه؟ مدینې منورې ته لاړه. چې کلي کې څوک ټرانسفارمر نه پرېږدي خو رڼا به ته نځي که نه. نو دا مثال بیا داسې لګېږي. ښه مثلهم
مثال د منافقانو، مثال په معنا د حال او د صفات سره دی. حال د دې کافرانو دا به کافرانو سره ولګو، مشرکانو د مکې سره. مثال او حال د دې مشرکانو د کافرانو کمثل الذی پشان د حال د هغه سړی دی استوقد نارا چې بل کړی وي اور. خو دې کې لږ عبارت ولګوا، جواهر کې شیخ را نقل کړي عبارت به څه ولګي استوقد نارا وعنده رجال آخرون، وعنده رجال آخرون. او دلته تنور سړی می تا اور بل کړی دی، خوشاو پاتا سره څنګه دی نور سړین دی. فلما اضاءت ما حوله ارکلا چې رڼا شي چاپی رد ده، ولی چې کوم ځای کې ترانسفارمر لګي شاخواله نو نش بچ رڼاګانې شي. ذهب الله بنورهم بوزي الله پاک دا رڼا د دوینا. محمد صلی الله علیه وسلم چې مکی تراغه دای مبارک سینه کې نور درنا د وحی ای مکی خلکو ته ولګولې خلکو راشي کنه، لیکن مکی خلکو چې انکار وکړي ویلي چې موږ دا سینه او درنا نه د پکار. ذهب الله دا الله تعالی ته واخسته مکی نه مدینه ته لاړه. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون پری دی پدوی پتیرو کې لا یبصرون به هیڅ هم نه ویني. کی خلک ټول ته پتیرو کې پاتې شو، اما د جهل او د شرک پتیرو کې پاتې شو. او دیم تفسیر دا دی چې دا آیات منافقانو سره ولګو، دا مثال په منافقانو کې. نو بیا د مثال وضاحت دسې دی. یو سړی دی او هغه چې تا په یو میدان کې او په یو صحرا کې دی او تیاره ده، دې ځان دپاره لږ اور ولګوي. دې دپاره اور لګوي چې اصلا سړی په تیاره کې او رواني. نو سړی ته خو یو دا نه معلومېږي چې دلته لوړه ده که جوره ده کنده ده که جګ دی که ټیټ دی. دویم دا چې سړي ته دا هم نه ښکاره کېږي چې دلته مار دی که لړم دی شیمې ونه چې ونه خوري. خو چې کله ځان ته اور بل کي لږه رڼا بله کي نو بیا داسې وشي چې هغه د رڼا د وجې نه خو ده ته هر څه ښکاره کېږي، مار ښکاري لړم ښکاري کنده او جور ځای ورته ښکاري. خو دغه اور چې بیا مړ شي نو بیا به په تیاره کې بیا به ورته کنده نه ښکاري، بیا به مار او لړم ورته نه ښکاره کېږي، بیا به د هلاکت اجل راغلی. نه دا مثال د منافق سړي دی. منافقان خلک چې کله په خوله باندې کلمه وایي لا اله الا الله وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر، نو د کلمې د زباني کلمې د وجې نه د ځان ته یو رڼا بله کړه. هغه رڼا یې په دې وجه بله کړه چې کله هم د مسلمانانو په اسلامي جامعه کې یو سړی کلمه ووایي توحید ومني نو مسلمانان د هغه وینه نه تویوي، د هغه مال ته تعرض نه کوي، د هغه عزت ته تعرض نه کوي. مطلب دی چې وینه جان مال هر څه محفوظ شي. منافق سړي صرف په کلمې توحید ویلو سره خپل ځان وینه مال جان هر څه څنګه کړه محفوظ کړه، رڼا یې ځان ته لګولې ده، زباني کلمه ده. خو دا کلمه د دې منافق سړي په زړه کې خو نشته بلکې صرف زباني وه. نه دا منافق سړی دی نن سبا مړ شو، نو چې کله مړ شولو د ته تصدیق قلبي نشته دی، نو چې کله قبر ته یې ویوړلو نو ژبه یې ودرېده او زړه کې خو ایمان نه و. نو په قبر کې هماغه ماران او لړمان هماغه ګروزونه د ملایکو یې هغه ورته نیولي شوي وهیه. ولې ځکه چې د ده هغه کومه رڼا وه هغه خو په ژبه وه، ژبه خو لاړه ودرېده که نه. کوم چې زړه کې ایمان چې قبر کې پرې سړی بچ کېږي هغه د سره ونه. نو دا بیا د منافقانو مثال شو. منافق سړی صرف زبانی خبره چې کوي نو په دې سره دی ځان بچ کوي که نه، ایمان وینه مال جانې محفوظي. لکه سړی چې اور بل کړي خو هغه شیبه کې چې اور بلي خو دته هر څه ښکاري که نه مضر شیان، خو چې اور مړ شي نو تېره شي. نو منافق چې مړ شي نو قبر کې بیا ورته مارانو لړمانو تېره شي. حافظ ابن قیم رحمه الله هغه د آیت کریمه کې څه لطایف لیکلي دي. یوه خو دا خبره لیکلې ده چې تاسې د آیات ته وګورئ فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم. دلته داسې وویلې چې ذهب الله بنورهم، داسې ولې ونه ویلې چې ذهب الله بنارهم؟
ولی ځکه د آیات په سر کې چې راغلی مسله هم که مسلې الذي استوقد النار نار ذکر شوی نو دلته هم داسې پکارو چې ذهب الله بنارهم ته خو نار نه دی ویلی نوري ویلی نو هغه جواب کړی دی چې الله پاک سبحانه وتعالی بنورهم ځکه ویلی چې په نار کې دوه صفتونه دي هلکه د نار یو صفت ته احراق او بل صفت ته پکې اشراق احراق معنا سوزول کوي اشراق معنا رڼا کوي د اور دوه صفت دي احراق او اشراق دا احراق صفت مضر ده او د اشراق صفت دا مفید ده نو الله پاک ذهب الله بنورهما الله د دوی د اور رڼا ختمه کی نو چې رڼا ختمه شي خو د فیدی صفت لارو احراق پکې پاتې دی کنه ځکه د بنورهم ویلې بنارهم نه دی ویلې دویم ورپسې وایي چې ذهب الله بنورهم دسی ولې ونه ویلې چې ذهب الله بضوئهم ځکه چې مخکې هلته فلما اضاءت ذکر شوی نو فلما اضاءت ما حوله نو ذهب الله بضوئهم ضوء ولې ونه ویله چې نوري ویلې وی اصلا کې نور مطلق رڼا ته وي ضوء زیات رڼا ته وي نور چې شي ته وي مطلق رڼا ضوء څه ته وي زیات رڼا نو که چیرې ضوء ویلې وي نو بیا به سړي ذهن ته دا راتله چې ذهب الله بضوئهم الله د دې نه زیاته رڼا اخلي لږه لږه رڼا منافق سره وي نه 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 بنورهم مړه څه ته نه اخلي منافق ته د سره رڼا پرېږدي نه چې بس هسې نه چې بجلي ډیم شي بلکل ختمه شي او ابن قیم رحمه الله به یو بله خبره لیکلې وی الله پاک سبحانه وتعالی د منافق سړي دپاره مثال کې دی اور سره دا مثال ولې ورکې اور بلونکي سره دی مثال ولې ورکې هغه وی په دې کې بلا حکمتونه دي یو حکمت پکې دا دی چې ګوره کوم انسان چې د اور نه رڼا اخلي نو دا ګویا کې په خپله ذاتي رڼا نه لري دا د اور نه رڼا چې اخیستونکی دی دا سړی مستعیر دی څنګه دی مستعیر یو دی چې سړي کې ذاتي رڼا یو دی چې د بل شي نه رڼا اخلي نو چې چا کې ذاتي رڼا د کې خپله رڼا چې د بل نه رڼا اخلي نو دا مستعیر دی څه شی دی مستعیر دی او قانون دی د مستعیر چې کله استعاره ختم شي سوال ختم شي نو شی ختم شي دې معنا دا ده چې د دې منافقانو خلکو صرفا زبانی ایمان دی زړه کې نشته زبانی ایمان دی زړه کې نشته دی نو ګویا کې د دوی دا ایمان هم مستعار دی هسې سوالي راخستی بل چا نه ده کې ایمان نشته ایو بل حکمت عجیبه لیکلی وی چې اور پخپل بلیدو کی او پخپل شعاع او پخپل غرنا کی دوام د حطب ته ضرورت لري اور به هلته همیشه پاتې کیږي چې همیشه خشاک ورچي او چې خشاک دی ودرول خو بیا اور مړ کیږي کنه نو دوام د اور د بلیدو د پاره د چی ضرورت دی د دوام د خشاکو نو دې مثال کې دې ته اشاره ده چې د ایمان د پاره د ایمان د دوام د پاره دوام تصدیق قلبی مراد دغه دا مقصود دی چې تصدیق قلبی در سره همیشه نو استاد ایمان به اوس رڼا کوي او که تصدیق قلبی در سره نه نو استاد ایمان به همیشه رڼا نه کوي دا بلاره کې ګل کیږي او مړ کیږي ځکه د منافق سره دا شوبه کې ایمان ختم شي چې قبر کې کېدی بس ګروزونه یې وهیا سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون سمون دا منافقان کاړ دي بکمون ګونګیان او چاړاګان دي عمیون وړاند دي فهم لا یرجعون دوی نه واپس کیږي د گمراهۍ خپلنا دی کې اصلا کې تشبیه ده هم سمون یعنی کا سمن دی پشان د کړو دي او پشان د ګونګیان او پشان د وړاندو دي معنا دا ده چې ظاهرا د دوی هغه قواوي دا خوشته دی غوږونه شته سترګې شته ژبې هم شته خو حقو نه چې کله په حقو باندې د دوی ژبې نه خوځېږي نو بکمن شوه چې حق نه اوري سمن شوه
او چې حق نه ګوري نو عمیون شو. او دا ګویا کې د دې مخکنۍ خبرې د پاره یو قسم علت هم شو چې لا یبصرون نه ویني. ولی ځکه چې صم بکم عمي فهم لا يرجعون.